د سپوږمۍ تر کلي. سلامونه، وخت بخیر. په دې هیله یم چې ټول به ښه یاست. د سپوږمۍ تر کلي خپرونې قدرمنو دوستانو، د ناولونو د لړ څخه د زلزله صدف پوپلزۍ له تاسو سره نن شپه اوښکي بهیږي ناول شریکوم. په دې هیله یم چې تر پای شېبه زموږ سره اوسئ. کله چې له ما جلا سوه ویې ویل: زما ښایسته ګله، که سل کاله وروسته مې قبر وسپړې او زړه مې شته وي، نو وبه ګورې چې پرې لیکلي وي یوازې له تا سره مینه کوم. د شپې وروستۍ شېبې وي چې چا ټلیفون کې راته وویل د سیند په واټ کې مړی سوی، او بې له دې چې نور جزیات راته ووایي غوږ یې کښېښوده. خو مخکې له دې چې غوږ یې کښېږدي، سمدستي مې ترې وپوښتل: آیا د پولیسو مامورینو د وژنې خبر تایید کړی دی؟ نوموړي د هو ځواب راکړ. بې له ځنډه د خپلې ورځپاڼې د عکاس او موټر سره د پیښې ځای ته ورغلم. سره له دې چې لا سهار نه و رابره سوی، خو بیا هم ډېری خلک چې تازه له خوبه راپاڅېدلي وو له هغې کور سره یې چې مړی پکښې سوی و ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه، او د پیښې په اړه یې خبرې کولې. د سیمې یوه اوسېدونکي له خولې خبر سوم چې یو سړي خپله میرمن وژلې او په خپله تښتېدلی دی. په دې وخت کې دولتي امبولانس چې ډاکټران پکښې ناست ول د پیښې ځای ته راغلل، او ورپسې د جنازې پولیسو موټر هم راښکاره سو چې جنایي کسان پکښې کې ناست وو. ډاکټران، جنایي پولیس او نور عادي پولیس ټول په بیړه د مړي کور ته ورننوتل. تر لږ وروسته زه هم کور ته ورپسې د خبر چمتو کولو دپاره ورننوتلم. کور ډېر ښکلی نه و. د کور په غولي کې یوه مړه ښځه په څنګ پرته وه چې په غاړه او بدن په نورو ځایونو یې شنې چاپې له ورایه معلومېدې. تر لږ ځن او خاموشۍ وروسته ډاکټرانو د مړي په کتلو پیل وکړ، او دا یې معلومه کړه چې هغه تر وهلو او دنګولو وروسته زندۍ سوې ده. وژونکی یعنې قاتل د هغه د ژوندي پاتې کېدو ټولې هڅې په خاورو لړلې وې. د ډاکټرانو له کتو معلومه سوه چې مقتوله نشه او مسته وه، او د خولې څخه یې د شرابو بوی راتلو. د ډاکټرانو تر څېړنو وروسته سمدستي جنایي مامورینو خپلې پلټنې پیل کړې. دا چې قاتل تښتېدلی و، نو پولیسو د ګاونډیو څخه پوښتنې او ګرویژنې کولې. څو ګاونډیانو یې پولیسو ته وویل د مقتول نوم شهلا دی، او په دې کور کې یې له خپل یوه زوی او میړه سره ګډ ژوند کاوه. د نوموړې ښځې د مړینې څخه څو ورځې دمخه یې زوی د کور په حوض کې د لوېدلو له کبله په حوض کې مړ سوی و، په داسې حال کې چې د شهلا میړه هم په مسافرت کې شپې سبا کولې. مګر یوې ښځې چې د دې ګاونډۍ د دیوال شریکه وه جنایي پولیسو ته وویل تېره شپه بهمن چې د مقتولې میړه دی له مسافرته راغلی و، او تر وژنې څو دقیقې دمخه مې د هغوی شور او زوږ واورېد. نوموړې ښځې زیاته کړه: له کومې ورځې چې دغه خلک دې سیمې ته راغلي دي، تل یې په کور کې شور او جنجال اورېدل کېږي، او په غالب ګمان بهمن هم د همدې شخړو له امله خپله ښځه وژلې ده. په همدې شېبو کې چې جنایي مامورینو څېړنې پای ته رسولې، پولیسو خبر ورکړ چې وژونکي خپل ځان د پولیسو حوزې ته تسلیم کړی دی او اعتراف یې کړی دی چې خپله میرمن شهلا یې زندۍ کړې ده، د مړینې لامل یې نه دی ویلی. د دې خبرې په اورېدو سره جنایي مامورینو وویل مړی د طبي څېړنو دپاره عدلي روغتون ته یوسئ. څو دقیقې وروسته یې د شهلا مړی د خلکو د ګڼې ګوڼې او هغه څخه راویست او د روغتون پر لور یې بوت. پولیسو د خلکو ګڼه ګوڼه خوره کړه او د شهلا د وژنې د څېړنې په موخه د جنایي څانګې په لور روان سول. د ساتونکي د خونې په یوه کونج کې د لرګینۍ څوکۍ پر سر یو ښایسته ځوان چې په څېره کې یې له ورایه د خفګان او ناکرارۍ نښې ښکارېدې، او په لاسونو کې زولنې پرتې وې ناست و. د جنایي افسر د راننوتلو سره سم نوموړی د درناوي دپاره له خپله ځایه پاڅېد، او بې له دې چې څه ووایي په خپل ځای کې کښېناست. ساتونکي افسر جنایي پلټونکي ته د نوموړي د دوستي د ورکولو په ترڅ کې وویل چې قاتل د خپلې میرمنې د وژنو په جرم اعتراف کړی دی، خو تر اوسه یې د وژلو د لامل په توګه څه نه دي ویلي، او د تحقیق په ټولو پړاوونو کې یې خوله چوپه وه. جنایي پلټونکي سمدستي د ساتونکي له خونې ووت او بلې خونې ته ولاړ، او امر یې وکړ چې بهمن راولي.
نږدې 1 ساعت نوموړی له بهمن څخه پوښتنې او ګروېژنې وکړې، خو نوموړي تورن یوازې یوه خبره کوله چې ما خپله ماینه وژلې ده او نور څه په دې اړه نه لرم چې تاسو ته یې به وایم. جنایي پولیس فکر وکړ چې وژونکی رښتیا نه وایي، نو امر یې وکړ چې بهمن د محکمې زندان ته بوځي. جنایي مامور د څېړنو له خونې راووت او پولیسو بهمن په داسې حال کې چې په لاسونو کې زولنې پړقېدې د محکمې د زندان په لور روان کړ. زه د قتل د خبر او تصویر ترلاسه کولو وروسته د ورځپاڼې دفتر ته لاړم او په داسې حال کې چې تر دې دمه مې د دې پیښې په اړه فکر او سوچ کاوه خبر چمتو او د ورځپاڼې مسؤل مدیر ته د چاپ لپاره وسپاره. خو پیښه له ټولو جزئیاتو سره چې د پولیسو پوښتنې او د بهمن یا قاتل چوپتیا او د کلیوالو د شور او غوغا راپور مې مسؤل مدیر ته وسپاره او د دې ورځې په مازدیګر ورځپاڼه کې چاپ سو. د دې مینوال وم چې دا لړۍ او پیښه وڅارم، ځکه تر اوسه داسې پیښو سابقه نه درلوده چې یو څوک د لومړی قتل وکړي او بیا دې په داسې سادګۍ اقرار وکړي. له جنایي مامور نه مې په ټلیفون کې څو وارې وپوښتل چې تورن څه ویلي او که نه، خو هغه راته وویل څو ځله مې څېړنې ځینې وکړې، خو هغه بدبخته هماغه یوه خبره کوي او د قتل عمل نه په ګوته کوي او یوازې د ګاونډیانو څرګندونې دي چې په دوسیه کې لیکل سوي دي. د دې لپاره چې د پیښې موضوع ښه روښانه سي، نوموړې دوسیه سترې محکمې ته وړاندې کیږي. د پیښې څخه 2 میاشتې تېرې سوې وې چې د معمول سره سم د ورځپاڼې دفتر ته لاړم. مسؤل مدیر راته وویل ټاکل سوي چې د بهمن محاکمه په دې نږدې ورځو کې ترسره سي او ته باید هغه څه چې په محکمه کې تېرېږي کټ مټ ورځپاڼې ته ولیکې. نو ورته ومې ویل سمه ده. زما هم د دې پیښې روښانتیا ته نوره تنده زیاته سوې وه او ځیر وم چې د بهمن محاکمه به څه وخت پیلېږي. خبر سوم چې د راتلونکې اونۍ په شنبې ورځ د محاکمو له تالارونو څخه په یوه تالار کې محاکمه کیږي. د شنبې په ورځ محاکمه پیل سوه او د پیل نه خلک خورا زیات راغلي وو، خو نوموړي په ټولو پړاوونو کې چوپتیا غوره کړې وه تر څو محکمې اعلان وکړ چې سبا محکمه خپله پریکړه اعلانوي او د تورن په اړه به نهایي تصمیم نیسي. سبا خبر سوم چې وروستۍ غونډه ده او د خلکو به هم ګڼه ګوڼه ډیره وي. نو تر نورو ورځو لږ څه دمخه د ورځپاڼې دفتر ته لاړم. له مسؤل مدیر او څو تنه نورو کارکوونکو څخه پرته نور څوک نه وو. جریان مې مسؤل مدیر ته ووایه او له عکاس او ډرایور سره یو ځای د محکمې په لور روان سوم. کله چې د جنایي سالون مخې ته ورسېدم نو د خلکو ګڼه ګوڼه مې تر سترګو سوه. داسې ښکارېدل چې د خلکو د زیادت له امله خلک د دروازو تر شا ولاړ دي. زه له عکاس سره یو ځای د خبریالانو په ځانګړو څوکیو کښېناستم. پولیس هم د دروازې تر څنګ ولاړ ول چې د زیاتو خلکو د راننوتلو مخه ونیسي. شاید د جنایي پیښو په محاکمه کې د خلکو دا ډول الګوله بې ساري وه. د وره تر شا خلک به هرومرو پښیمانه ول چې ولې وخت نه و راغلي چې څوکۍ یې نیولې وای، خو بله چاره نه وه، باید د محکمې څرپایه همداسې د وره تر شا پاتې وای. دا داسې محاکمه وه چې یو تورن د وژنې په تور محاکمه کېده او برخلیک یې ورټاکل کېده. زه هم په یوه کونج کې د خلکو ترمنځ منتظره ناست وم. مخامخ راته قاضي ناست و چې په رسمي کالیو کې د ریاست په ګدۍ ناست دی او ټول د امر انتظار باسي. تر لږ ځنډ وروسته د قاضي د چټک غږ د خلکو په منځ کې انګازې جوړې کړې او خلک یې اړویستل چې چوپ سي. ټول خلک منتظر وو چې د داسې یو چا محاکمه ده چې په ټولو تحقیقاتو کې یوازې په قتل اعتراف کاوه او نور څه نه ویل. نن یې برخلیک ته ډیر خلک په تمه وو. وروستي ځل دپاره د قاضي د چټک غږ د خلکو ساګانې په مرۍ کې زندۍ کړې او یوې غلې چوپتیا د محکمې فضا محاصره کړه او غږ ورک سو. د محکمې رئیس په جګ آواز وویل د 429 نمبر قیدي. یو جګ سړی د خپلو جړو بړو وریښتانو سره د تورن له ځایه راجګ سو او دویم ځل دپاره بیرته بیله دي چې یې څه ووایي کښېناسته. یوه عجیبه هاها د خلکو په منځ کې تاو راتاو سوه. ښځو او نجونو ویل چې غریب ته وګوره، له څېرې خو یې نه معلومېږي چې قاتل به وي. په دې وخت کې قاضي خلکو ته ګواښ وکړ چې شور بند کړئ او بیا یې مخ د مجرم په لور واړوه او ویې ویل د دوسیې د اسنادو او شواهدو ستا د ګاونډیانو د شهادت او ستا د خپل اعتراف له مخې ته مجرم یې، ځکه څه موده وړاندې دې خپله بډایه او مالداره مېرمن وژلې ده. آیا ته په خپلو خبرو معترف یې؟ قیدي د قاضي د خبرو پر وړاندې لا خپل غبرګون نه و ښودلی.
چې مدافع وکیل له خپله ځای راجګ سو ویې ویل د محکمې ښاغلی رئیس صاحب د دې خبرې په پام کې نیولو سره چې نن د مجرم د محاکمې وروستۍ غونډه ده اجازه غواړم یو څو خبرې عرض کړم. په داسې حال کې چې دروند او لړزېدونکی آواز یې انګازې کولې داسې وویل څنګه چې تاسو پخوا خبر سوي وئ چې څوک په قصدي توګه څوک ووژني د قانون له مخې اعدامېږي نو د ټولنې نظام ایجابوي چې قانون د مجرم په اړه خورا په جدي توګه پلی سي ترڅو د نورو لپاره عبرت وګرځي چې له داسې جنایتونو څخه ځان وساتي. نو له دې امله له ښاغلي قاضي صاحب څخه هیله کوم چې قانون په سمه توګه پلی کړي ځکه دا کوم قاتل چې په ډیره بېرحمۍ او شقاوت سره یې خپله ځوانه او معصومه میرمن وژلې ده نوموړي د محاکمو په ټولو غونډو کې په خوله مهر لګولی او چوپتیا یې غوره کړې وه او د وژنې په اړه یې هیڅ هم نه دي ویلي. ټول پوهیږي چې د مجرم چوپتیا ټولو محکمو کې د ښاغلي قاضي صاحب حوصله تنګه کړې او زه یقین لرم چې نوموړی غواړي چې قاضي ته وښایي چې ګواکې هغه لیونی دی او د لیونتوب له امله یې چوپتیا غوره کړې ده. موږ د محاکمو د دوسیو په ترڅ کې ډیر مجرمان ولیدل چې د ځان وژغورنې په موخه داسې کارونه کوي او بهمن هم هغه لار غوره کړې ده او ښکاره ده چې دا ځل به هم خپله چوپتیا ماته نه کړي. وړاندیز کوم چې ښاغلی قاضي صاحب د قانون سم پلي کولو په پام کې نیولو سره او د ټولنې د اصلاح دپاره د امر صادر کړي او په ضمن کې د پاملرنه وسي چې مجرم باندې د قانون عمومي مجازات له مخې د اعدام حکم صادر سي. د مدافع وکیل چوپ سو او په خپل ځای بیرته کښېناست. د ټولو ګډونوالو سترګې د مجرم په لور واوښتې څرنګه چې د مجرم مسلسل غمونه په زړه کې څپې وهلې. یوه عادي او له ملنډو ډکه مسکا یې پر شونډو خوره سوه. په دې وخت کې چې غم ځپلې سترګې یې د قاضي په وجود کې ښخې کړې وې په ارامۍ سره له ځایه راپاڅېد او مطلقې چوپتیا فضا نیولې وه. تورن په داسې حال کې چې په لړزانده آواز یې څو بې باجه غونډلۍ بې مفهومه کلمې د شونډو لاندې د ژبې پر سر راوړې. شونډې یې په ژبه لمدې کړې او بیا یې په کراره او شمېرلي غږ په خبرو پیل وکړ. ښاغلی رئیس صاحب، قاضي صاحبانو، زه یو ځوان یم، د هغې ټولنې ځوان چې تاسې ښاغلي قاضي صاحبان او ګډونوال یې هم یوه برخه او غړي یاست. زه اوس مهال د وژنې په تور د عدالت پر وړاندې ولاړ یم او د عدالت د فرښتې د سرو زرو وزرې په خپلو سترګو وینم چې ماته ګواهي او زیری راکوي. عدالت تل ژوندی دی. عدالت ژوندی دی او زه هم له هغو کسانو څخه چې د قانون او عدالت دروند پیټی یې په اوږو دی غواړم چې خبرو ته مې غوږ ونیسئ او پاملرنه ورته وکړي، وروسته بیا خپله پریکړه یا فیصله وکړي او عدالت وچلوي. زه سواد نه لرم، البته دا په دې معنا نه ده چې ګواکې ما هیڅ درس نه دی ویلی، نه داسې نه ده، بلکې زه غواړم ووایم چې زما زده کړې ستاسې په پرتله چې حکم صادروئ په هغه کچه نه دي. حق هم لرم ځکه چې ژوندی مې په نیمۍ کې پرېښود، خو همدې زده کړو په وسیله مې په اجباري توګه خپله دفاع په خپله کوم او د محکمې په وروستۍ غونډه کې خپلې خبرې او دفاع کوم. زه له خلکو شرمېدم او خجالت مې ویستی چې حقایق راوسپړم، خو اوس احساس کوم چې دا هر څه اشتباه و، ځکه خلک هم همدې ټولنې جز دي، د هغې ټولنې چې په ډېره لږه وخت کې زه له ښوونځي څخه په تېښته کړم او زما ټولګیوال یې په کراتو له ما څخه پورته پوړیو ته ورسول. او که رښتیا ووایم نو دا د هغوی حق هم دی ځکه هغوی درس ویلی او ما نه دی ویلی او باید چې خپله سزا ووینم. ما وروسته تر مدرسې خپلې زده کړې په همدې ټولنه کې چې تاسې تشکیله کړې ده ترسره کړې او همدا ټولنه وه چې زما ملا یې راماته کړه او زه په خپلو پولادینو پنجو کې ورک کړم. ما په همدې ټولنه کې د بېوزلو او بېګناه خلکو غږونه واورېدل او د هغوی سره هم غږی سوم. هوډ مې وکړ چې د هغوی ټولګیوال سم او ورسره یو ځای درس ووایم، مګر دا درس داسې درس نه و چې ښوونکي او یا ښوونځي ته اړتیا ولري، ځکه ستر ښوونکی یې په خپله ټولنه ده. زه او ټولګیوال چې په ټولنه کې مې پیدا کړي ول ټولو یوه موخه درلوده چې د ځوانۍ رنګین او په زړه سوي مرغه ته حقیقت بخښل ول. زموږ زړه هم غوښتل چې د بډایه او میړه لرونکو خلکو غوندې د ژوند ټول لذتونو څخه برخمن سو. موږ هم غوښتل چې موټر، پیسې او ټولې اسانتیاوې چې بډایه خلک یې لري ولرو، خو افسوس چې موږ ګناهګاران وو او ګناه مو د پیسو او میلمستیاوو نه درلودل ول. په غالب ګمان که ما دغه څیز درلودی
نن به زما ځای د تورنو په کتار کې نه و او د سرو زرو هیلې او ارمانونه به مې نن نه خاورې کېدل. ځینې په دې فکر دي چې په ژوند کې برخلیک وجود نه لري او انسان هر څه کوي په خپله یې خپل ځان ته کوي. خو که دا تېروي کچې سمې وي نو سل په سلو کې سمه نه ده. میږی چې د 100 ځله کښته او پورته راتللو څخه وروسته غنم خپلې ځالې ته راوړي او نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي څو چې بریالی سي. خو که هم دا میږی په ډیر بد او طوفاني حالت کې راښکېل سي څه کولی سي؟ ښکاره ده چې هیڅ یې له لاسه نه کېږي. زه هم اوس په یو داسې اکر کې راښکېل یم چې یوه خوښنونکی طوفان را په مخه کړی یم او هیڅ هیله مې هم ژوند ته پاتې کېدونکې نسته. زما ژوندي پاتې کېدل د میږي د ژوند په څیر دي چې په یوه طوفاني اکر کې د تصادف له مخې د کومې تختې پورې نښلی او له مرګه نه بچ کېږي. ما هم د ټولنې له سیند او یا طوفان څخه د مرګ نه خلاصون موندلی دی. خو لکه څنګه چې ګورئ نن د یو وژونکي په توګه محاکمه کېږم. له تاسو څخه غوښتنه وسوه چې په خپله قطعي اراده صادره کړئ او ما هم محاکمه کړئ. ولې؟ ځکه ما چوپتیا غوره کړې. آیا که څوک ونه توانیږي چې خبره وکړي باید سمدستي د اعدام حکم صادر کړئ؟ تاسې ما ته ووایاست آیا د هر چا چې ژبه بنده سوه او د خپلې ابرو و عزت د خوندي ساتلو دپاره له ځانه څخه دفاع ونه کړه نو باید د ځمکې په څل کې استوګن سي او د هېرېدونکو تیږه یې پر مخ کښېښودل سي؟ تاسې تل خبرې او نارې سوري د عدالت کوئ خو په دې نه پوهېږئ چې نارې سوري وهل د عدالت په نامه په خپله یو ډول بې عدالتي ده. عدالت رښتیا څه ښایسته او ګلورین وي خو په تاسف سره چې د هیچا په وجود کې په خپله رښتینی او واقع معنا نه پیدا کېږي او بشري قانون هیڅکله نسي کولی چې په خپله رښتینی معنا یې پلي کړي. ای عدالت ستا په پار تیږه سینه وهي نارې او سوري کوي خو هیڅکله نه حاضرېږي چې اعتراف وکړي او دغه راز د عدالت په نامه څه جنایات نه دي چې نه کېږي او څه کارونه دي چې نه ترسره کېږي. زه هم د عدالت په نامه وغوښتل سوم چې زما په اړه د اعدام حکم صادر کړي او مسلماً د اعدام د حکم په صادرولو سره به ستاسې په اند عدالت پلی سوی وي. ډېر وویل سول چې د اعدام په حکم به د جنایتونو شمېر راټیټ سي نو هیڅکله داسې ونه سول د ورځې یو تن اعدام سي خو د شپې بیا بله وژنه وسي. نن ورځې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قانون کې د اعدام حکم منسوخ سوی او زموږ قاضي صاحبان دې هم دې ټکي ته پاملرنه وکړي. ټول هغه کسان چې د وژونکو یا قاتلانو په نامه په محکمو کې محاکمه کېږي د پیدایښت نه وژونکي نه وي. زه نه وایم چې د اعدام حکم مه پلي کوئ. زه وایم په دې اړه پوره څېړنه وکړئ. وګورئ د وژنې لامل څه دی. تاسې چې د عمومي مجازاتو د قانون له مخې د هر وژونکي دپاره د اعدام غوښتنه کوئ آیا کله مو داسې سوچ کړی هم دی چې شاید تاسې ته هم کوم وخت غوسه درسي او ونه سوی کولی خپل اعصاب کنټرول کړئ او په یوې څپېړې څوک ووژنئ؟ آیا په دې صورت کې باید تاسې اعدام سئ؟ البته دا وایم چې د وژنې ټول اړخونه ښکاره او بربنډ سئ تر څو سمه او بشپړه څېړنه ترسره کړئ. زما په اند قانون باید واقعي او رښتینی وژونکي لپاره پلی سي نه هر هغه چا باندې چې د قاتل نوم پرې ایښودل کېږي او په داسې حال کې چې ګناهګاران هم نه وي. ښه به دا وي چې د داسې ځانګړو مواردو دپاره په قانون کې له سره بیاکتنه یا تجدید نظر وسي او د دغو ستونزو دپاره بشپړې څېړنې وسي. ځکه زه یوازې تورن په وژنه نه یم چې په دې محاکمه کې محاکمه کېږم. مسلماً له ما وروسته او تر ما د مخه داسې محاکمې هم سوي او وبسي. تاسې ټول منتظر یاست چې زه په خپله د وژنې لامل تشریح کړم په داسې حال کې چې دا ستاسې دنده ده چې باید په دې اړه او په رښتینې توګه څېړنه وکړئ بې له دې چې ماته کومه اړتیا پیدا کړئ. تاسې د قانون پلي کولو د عدالت په نامه سترې کامیابۍ ځان ته بولئ. آیا کله مو داسې سوچ هم کړی که اشتباه وکړئ څه به وسي؟ نه، هیڅکله مو هم نه دی کړی. هر ګوره څنګه چې رایه صادره سوه نو نور پای ته رسېدو اړتیا نسته او ځکه دا خبرې په ژبه راړوم نو د ځان دپاره یې نه وایم بلکې د هغې چا په پار یې وایم چې په ګاندې کې به په دې محکمو کې محاکمه کېږي. باید د هغوی په فکر کې واوسو. په دې وخت کې مدافع وکیل د اعتراض په ډول خپل ځای راجګ سو او په جګ اواز یې مخ د محکمې رئیس پر لور واړوه او ویې ویل: ښاغلی رئیس صاحب، تورن له آرې ساګیو بهر وځي. ښه به دا وي چې د حاشیې پر ځای اصلي مطلب ته راسي.
تورن په بې پروایۍ مدافع وکیل ته وکتل او ویې ویل نه زه د سلګو نه بهر نه یم وتی اصلي موضوع هم په همدې خبرو کې چې مې یادې کړې نغښتې او څرخي مګر زه تورن نه یم د یوې وژنې په جرم نه یم تورن سوی دا حق باید ماته راکړل سي چې له خپله ځانه د وروستي ځل دپاره دفاع وکړم نو په دې اساس باید دومره ازادي خو راکړل سي چې د ښاغلي قاضي صاحب ذهن د هغو پیښو په هکله چې هره وژنه په یوه لامل ترسره کیږي روښانه کړم په دې اساس هغه څه چې تاسې ورته حاشیې نوم ورکړی په بشپړه توګه زما د خبرو سره تړاو لري او زه باید په جدي توګه ووایم چې زه د موضوع څخه نه یم بهر وتی په هر حال د ښاغلي قاضي صاحب نه هیله کوم هر هغه څه چې زه یې وایم ورته پاملرنه وکړي په حقیقت کې دا زما تیر سوی ژوند یا سرګذشت دی چې زما د میرمنې له وژنې سره په بشپړه توګه تړاو لري او زه یې د وروستۍ دفاع په نامه محاکمې ته څرګندوم په داسې حال کې چې د ګډونوالو او قاضي صاحب دپاره به د یو داسې چا داستان وي چې نن یې ژوند تباه سوی او باید د ژوند تر وروستیو شیبې پورې د خپلو خاطرو سره ژوندی واوسي د سپوږمۍ تر کلي